مسلمانې ښځې د خپل ژوند له ملګري سره څه ډول خپلې جنسي اړیکې نیولی شي؟ په دې اړه یو کتاب د امازون پر ویبپاڼه خرڅیږي چې اوس پرې ځینو خلکو نیوکې پیل کړي دي. مسلمه سیکس مینیول ای حلال ګاید ټو ماینډ بلوینګ سیکس په نوم خپور شوي. د دې کتاب لیکوالې خپل نوم نه دی څرګند کړی او یوازې د تخلص څخه یې کار اخیستی دی، خو په برتانوي ورځپاڼه کې د لیکوالې مرکې چاپ شوي دي. د ابزرور ورځپاڼې د خبر تر مخه د دې کتاب لیکواله مسلمانه ده، خو دا موضوع د حساسیت له وجې خپل نوم نه دی څرګند کړی. نوموړي د کتاب د لیکوالې په اړه ویلي دي چې ډېرې مسلمانې ښځې په ځانګړي ډول دودیزې ښځې د سیکس یا کورولۍ په اړه ډېر معلومات نه لري. نوموړي ادعا کړې ده چې دا کتاب یې ځکه لیکلی چې د مسلمانو مېرمنو په ژوند کې خوشحالۍ راولي. که یو خوا په دې کتاب نیوکې روانې دي، نو له بلې خوا ورته ډېرو خلکو هرکلی هم ویلی دی. یوې مسلمانې لیکوالې شلینا جان محمد ویلي دي که چیرې دا کتاب د مسلمانو مېرمنو په ژوند کې بدلون راولي نو دا ډېره ښه خبره ده. د کتاب لیکوالې د ټیلیګراف ورځپاڼې سره په خبرو کې ویلي دي چې په کتاب یوازې نیوکې نه دي شوې بلکې ډېرو خلکو ماته ایمیلونه کړي دي او د کتاب ستاینه یې کړې ده. نوموړي وایي چې د یو جومات امام ورته لیکلی دي هغه به له دې وروسته هر واده کوونکي جوړې ته حتما دا کتاب ورکوي. لیکواله وایي په دې کتاب یوازې دا نیوکه راغلې چې په دې کې سړي له پامه غورځول شوي او ټوله پاملرنه ښځو ته شوې ده. د برتانوي ورځپاڼې د ابزرور په وینا د مسلمانو بنسټونو د دې کتاب ستاینه کړې ده او ویلي یې دي چې د جنسي اړیکو له وجې چې کومې رشتې له منځه ځي د هغه په مخنیوي کې به دا کتاب مهم رول ولوبوي. مننه ملګرو، زموږ یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ او لایک یې کړئ. مننه.